تا د چا ویلی دي چې د ځواني همیشه ده؟ ای نوجوانه واپس شه. دا زمونږ د ایمان معیار دی، دا زمونږ بازارونه دي. سر تور سر کولاو مخ د مسلمان لور په بازار کې ګرځي روانه ده. د پردي دکاندار سره د 10 روپو د خاطره د خپل عزت سوداګانې کوي لګیا ده. ستا د حیا ډېره قیمتي ده، ستا د عفت او پاکدامني ډېره قیمتي ده. زه سوال کوم اے مسلمانانو، په دې خیال مه اورئ چې دا تقریر دی، دا حقیقت دی. وښایئ د خپلو کشرانو ته د ابوبکر صدیق صداقت ورته وښایئ، دا د دروغو ماحول دی. وښایئ د خپلو کشرانو ته د حضرت عمر عدالت، دا د ظلم بازار دی. د وړې ماشومې عزت لوټ کېږي، بیا ټوکړې ټوکړې کې هلته یې وغورځئ. څوک تپوس کولو والا نشته، څوک تپوس کولو والا نشته. وښایئ د خپلو کشرانو ته د بیبي فاطمې حیا ورته وښایئ، خپلو زنانو ته خوله سودا، خدیجة الکبرا، بیبي عایشه، د هغوی حیا ورته وښایئ، د هغوی زندګي ورته وښایئ. دا غفلت، دا غفلت، دا بغض، دا نفرت چې کم په نظر راځي که نه، موږ نه زموږ الله ناراضه دی. زه خو چې دې ګردونوه ماحول ته ګورم، ما ته داسې معلومیږي چې الله ناراضه دی. نن ضرورت دی، نن ضرورت دی مطالعه کوي د خپلو صحابهو تاریخ. راشئ لږ غونتې ټیم وباسئ، مولانا صاحب سره کښېنئ، ما پوه کا زه به مرګ دپاره تیاری څنګه کوم، قبر به څنګه یي، ځنکدن به څنګه یي، روز محشر ورځ به څنګه یي، میزان به څنګه یي، پولیس رات به څنګه یي. مولانا صاحب ما ته خو پته نشته، ما پوه که په دې خبره باندې. زه خو ډېر په اوږد سفر باندې روان یم که نه. لږ ټیم میلاو شي، دا قرآن را واخلئ، دا دوړې ترې وڅنډئ. موږ چې کوم ټیم نن موبایل له ورکړی دی، د موجوده دور سوشل میډیا دې نحوست لم ورکړی دی که نه، موږ ټول په بدنظرۍ کې اخته یو. دا سترګې زنا کوي لګیا دي، دا غوږونه غلط اورېدل کوي لګیا دي، دا لاسونه بل ته تکلیف ورکوي لګیا دي، دا خپې غلطو مجلسونو ته روانې دي لګیا دي. अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे. उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. मत गोरे हंसती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में.